زیبا نن به زه د کلي سړو ته د ختم نبوت په حق خبره کوم. ان شاء الله خان زه هم نن د خزو په ناسته کې همدا د ایمان برخه شریکوم. ورونو زمونږ د ایمان بنیاد دا دی چې حضور سلام د الله آخري نبی دی. له هغې وروسته بل نبی نشته. بېشکه بختي رحمانه دا زمونږ د عقیدې اساس دی. خویندو د رسول الله د ختم نبوت مقام د امت تر ټولو لوی ویاړ دی. په دې عقیده خپل بچي هم د پوهې په رڼا سنبال کړ. سمه وایي زیبا ګلې. نن د کلي خلکو د حق خبره په ډېره مینه قبوله کړه. د الله شکر دی کله چې نیت د نبی کریم د وفادارۍ وي نو الله پاک په خپله په کارونو کې برکت اچوي. یا الله زموږ دا وړوکې کوشش قبول کړه او زموږ نسلونه د ختم نبوت په مینه او د دین په لاره ثابت قدم وساته. آمین. زیبا د الله شکر دی چې زموږ دا وړوکې ژوند دی د خپل حبیب سلم د مقام د چاکرۍ لپاره قبول کړ. ان شاء الله خان ترڅو چې مو په رګونو کې د ژوند ساه وي دا د ختم نبوت ډیوه به بله ساتو. زیبا نن باید د عمرې د سفر ټول تیاری پوره کړو. هو زه جامې او نور ضروری سامان برابرم. الحمدلله زموږ پخوانی دعا قبوله شوه. دا احرام او ټول اسناد مې په بکس کې کېښودل. ښه ده پاسپورټ او ټکټونه هم وګورم. زړه مې له خوشحالۍ او شکره ډک دی. بختي وروره الله دې ستاسې سفر اسانه کړي. آمین. تاسو هم زموږ لپاره دعا کوي. ان شاء الله تاسې به هم په دعاګانو کې یاد ساتو. ګوره بختي بس تیار ولاړ دی. هو راځه چې وخت ضایع نه کړو. الله دې موږ په خیر ورسوي. دلته خو ډیره ګڼه ګوڼه ده. دا زما لومړی هوایي سفر دی لږه اندېښنه لرم. مه وارخطا کېږه هر څه به ښه وي. سبحان الله دا د وریځو منظره څومره ښکلې ده. د الله قدرت هر ځای ښکاري. زما زړه د عمرې د ادا کولو لپاره ډیر لیواله دی. الحمدلله مکې مکرمې ته ورسېدو. زړه مې له خوشحالۍ نه ډک شوی دی. راځه چې د عمرې نیت وکړو. بختي کعبه شریفه زما سترګې له اوښکو ډکې شوې. الحمدلله الله زلوی ارمان پوره کړ. الله دې زموږ او د ټولو مسلمانانو دعاوې قبولې کړي. آمین یا رب العالمین. زیبا اوس د مدینې منورې سفر پیلو. زما زړه د رسول الله د ښار د لیدو لپاره بې صبره دی. الله دې زموږ دا سفر هم قبول کړي. الحمدلله مدینې ته ورسېدو. دا د رسول الله صلی الله مبارک ښار دی. زړه مې له مینې ډک شوی دی. په ادب سره داخلېږو. الله دې زموږ سلام رسول الله صلی الله ته ورسوي. آمین. یا الله زموږ عمره قبوله کړه. زموږ کورنۍ ته خیر او برکت راکړه. یا الله د ټولو مسلمانانو دعاوې قبولې کړه او د پاک فني بلاګز په لیدونکو او مینوالو راځه د کور لپاره خرما او د تسبیح سوغات واخلو. هو ماشومان به ډیر خوشحاله شي. ان شاء الله. سبا خپل وطن ته روانېږو. زړه نه غواړي له دې ځایه ولاړه شم. خو دا ښکلي یادونه به تل را سره وي. الحمدلله په خیر راغلاست. الله دې ستاسو دعاوې قبولې کړي. له ټولو مننه. الحمدلله الله زموږ عمره قبوله کړه. یا الله بیا مو خپل کور ته راوبله. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بختي الحمدلله ټول تیاری بشپړ شو. نن به د عمرې خوشحالي له ټولو سره شریکه کړو. لورې عمره دې مبارک شه. مورې ستا راتګ زموږ لپاره لویه خوشحالي ده. بختي رحمان وروره عمره دې مبارک شه. الله دې تاسو ته هم دا سعادت نصیب کړي. خورې عمره دې مبارک شه. الله دې هرې خور ته هم دا مبارک سفر نصیب کړي. بختي وروره زمزم ختم شول کا لا څو میلمانه پاتې دي. اندېښنه مه کوئ لږ نور هم شته. هر میلمه ته به ان شاء الله ورسیږي. یا الله د دوی عمره قبوله کړه. آمین. او هر مسلمان ته دا سعادت نصیب کړه. آمین یا رب العالمین. ستاسو راتګ زموږ خوشحالي نور هم زیاته کړه. الله دې ستاسو دعاوې قبولې کړي او هر مسلمان ته دې د عمرې او حج سعادت په نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.